چې کم خلک د کثرت احتلام د وجنه پریشان دي او ډیر زیات بار بار احتلام مرتکیږي هغه بسم الله الرحمن الرحیم د دین ځنې مسلې ډیر زیات باریکي وي خو بیانول ډیر ضروری وي بل دا چې کم خلک د کثرت احتلام د وجنه پریشان دي او ډیر زیات بار بار احتلام مرتکیږي هغه ته په خوب کې او ډیر زیات پریشان دي په ټینشن کې دی او داسې نه چې د خوب نه ویني پدې کې باقاعده د سیملګرو د سیرونو خويندو ماته رابطه وکړه چې هغه باقاعده پدې کې خوب هم ویني او هر شپه دا خوب ویني او په خوب کې جما وشي او د جما نه وروسته بیا د هغه احتلام وشي ضرورت هم پوره شي غسل په هغه باندې واجب شي داسې مسلې ګوره اکثر خلکو ته پیښیږي د دې وجوهات څه دي اولی پیښیږي ګوره په داسې مسلو کې د حق بیانولو کې شرم او حیا نه محسوسوم رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې ناشته وي او بیبي راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي او چې یا رسول الله مبارکه وای الله رب العزت د حق بیانولو نه حیا نه کوي نو وی لہذا که یو زنانه خوب وویني او په خوب کې مثلا د هغې ضرورت هم پوره شي نو په دې ښځه باندې غسل فرض کیږي که نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي که چېرته دا اوبه وویني نو په دې باندې غسل فرض دی به هر حال یعنی دا مسله زنانه او سړو دواړو ته پیښیدی شي او ګوره دا بعضې یو بیماري غونته کې جوړه شي نو آیا دا یو بیماري ده که نه د دې څه روحاني د مسلې طرف ته هم تګ په دې کې شته دی نو ګورئ دا دوه قسمه مسایل وي یو خو د مني کمزوروالی وي د انسان ذهنا د هغې د وجې نه دا بار بار دا مسله کیږي بله دا چې دې کې دا مسله هم شته دی چې د جناتو دخل پکې هم شته او د شیطانانو چې کله یو انسان باندې یو جن دی هغې ته عاشق ویلی کېږي جن عاشق عادت شي او هغه همیشه د ده سره مینه او محبت کوي نو هره شپه بیا ده ته باقاعده په خوب کې راځي او دی باقاعده یعنی خپل ضرورت پوره کی او دا خوب هم وویني او بیا چې راپاڅي نو د ضرورت پوره شوی به هر حال دا د هر یو کس سره کیدی شي او بار بار کیدی شي خو د ځینې خلکو دا مسله ډیره زیات عامه وي د دې حل څه دی د دې دپاره حل اسانه دی پهلانی نمبر خو دا که چېرته ستا دا مسله ډاکټري مسله ده منې دې ډیره زیاته کمزورې ده نو د هغې علاج وکړه چې لږه ټینګه شي د بادامو خوراک دغسې نورې دوایانې استعمال کا د هغې د وجې نه بیا تا ته کثرت احتلام نه راځي دویم نمبر خبره ده که ستا دا مسله روحاني مسله ده ته باقاعده خوب هم ویني دی کې او د هغې د وجې نه داسې کېږي نو بیا وروره ته دم وکړه یا که یو خور ده نو دی ته دم ضروري دی چې دم وکړي چې د دی دا مسله ختمه شي دا ټینشن یې ختم شي ځکه هره ورځ لامبل او هره ورځ غسل ویستل دا ډېر زیات ګران کار دی او د دې سره صحت ته هم نقصان رسیږي په صحت باندې انتهایی 100% اثر پرېوځي چې روزانه انسان خپل قوت ضایع کوي نو ظاهره خبره ده چې دی به په قبر ته ځان ورسوي په دې باندې نو د دې علاج پکار دی او علاج یې دقه دی چې انسان دم وکړي او د احتیاطاً درته یو طریقه کار هم ښیم فقهاو دا طریقه کار ښودلی دی بزرګان دینو دا طریقه کار ښودلی دی چې د انسان دا خېټه کوم ځای کې ده دې کې دا نوم دی د دې نوم د پاسه د عمر نوم لیکل دی عین او میم به د دې خپل نوم د پاسه راولي د دې نوم د پاسه به میم راولي او را به ورپسې بیا ولیکي د شپې چې اوده کېدی یو دا طریقه بل د سنت په طریقه باندې به اوده کېږي د سنت طریقه به اختیار کړي په ښي اړخ باندې به اوده شي نو انشاءالله امید دی او بل مسنون دعاګانې ورسره هم ووایه امید دی د رب ذوالجلال نه چې بیا به درته داسې مسله نه پیښیږي او دا شکایت به درته نه پیښیږي او که بیا د دې باوجود هم پیښېدله نو بیا ځان ته دم وکړه انشاءالله امید دی چې خدای پاک به د دم سره ستا ټوله مسله کلیر کړي او بالکل په سکون بشې لږ په آرام خوب به وکړي جزاکم الله خیره